ورونه په افغانستان کې څه حال دی افغانستان دا پی ټي ایم ملګري ناست دي دا زه ګډ پېژنم پی ټي ایم د پښتون وطن یو قومي تحریک د آئین د هر ارټیکل لاندې پی ټي ایم بلکې د پاکستان یو هندو د پاکستان یو سکھ د پاکستان یو عیسائی د پاکستان یو سړی دا حق لري چې جلسه وکړي پی ټي ایم جلسې کړي دي ټکان یې نه دي کړي مړ یې نه دي کړي پاکستان ته یې بد نه دي ویلي علي باندې دغه د دهشتګردۍ مقدمه ده لعنت پر دا جج لعنت پر دې ماسټر لعنت پر دې حکومت چیرې چې دهشتګردي ده علي څه ویلي دي اول هلک ترین هلک څه ویلي دي اول وروره پی ټي ایم چې څه ملګري ناست دي زیاتور دی ناروا ده بده ورځ ده دا به خامخا یې نه کوي وروره موږ درسره یو که د وکیل کومک غواړئ که د جلسې کومک غواړئ که د مرزاباد کومک غواړئ که د زنداباد کومک غواړئ تا یو مهرباني وکړئ بلا مې ووه هلته په خپلو جلسو کې ګوره له باجوړه نیولې له باجوړه نیولې تر خیبره تا زموږ پر وطن څه ناورین جوړ کړي پر څه چې زه مړ کړم د پښتانه په وطن کې د بلوچ په وطن کې د عرب په وطن کې د مسلمان په وطن کې مرګ پر دوی خبرې جایز دی یا به چا د چا نازولي وژلي جرګه به نه کوي خواست به نه کوي سپین سترګي به کوي دا به مري یا به څوک د چا په کور ننوتلی موږ څه کړي وو پښتانه ته راغلې ته جهاد دی د امریکا راغله روسیان راغلي وو بلکل بد شوي وو زلزله راغلې وه ډېر ښه وو لیکن دغه د وزیرستان له چچن ما نه وو راوستلي وزیرستان له عرب ما نه وو راوستلي وزیرستان له ما د دنیا جان خلک نه وو راوستلي بیا دې هغه وساتل بیا دې وزیر مسعود په وژلو 1400 د جرګې ممبران دي په یوه ګولۍ وویشتل اویا زره دې مړه کړل اویا دې نه دېرش دي په شیش دې مړ کړم ما کړي څه دي اوس وژلی دې هم یم او وزیره ښځه چې خفه سي یا مسعوده ښځه یا ناصره قبایلو به دا ویل ول زوی دې مړ شي یا به ول کور دې ړنګ شه تا زما زوی هم مړ کړي کور دې م راړنګ کړي زما پر دغه دې بمبارۍ هم وکړې او نن مې دومره بې غیرته بولې چې ته پر ډول راته وایې زه به اتم درته وم دا پر مور دې نالت څه پر پلار دې نالت څه دا هلته به ډول وایې زه به پر بې عزته خور بیادوي ما پر بې عزته لور پر بې عزته مور پر نړېدلي کور په زرګونو انسانان بېرته هم شکر کاږه د پاکستان فوجیان ته موږ وایو چې دا شکر دی تر اوسه پورې وزیرستان بلوچ سندي پښتانه دا نه دي ویلي چې موږ پاکستان نه منو ما کوه خدای مه کوه دا مه مجبوروه دا خلک دا دغه بلا به دې خدای خلاصوي دا افضل الرحمن اف پي ډي ام به دې خلاصوي مهرباني وکړه خبره خلاصه کړه